حمزه زمری جګ شه بیت المقدس زموږ دی او زموږ به وي موږ دې چاته پرېښو امت دې چاته پرېښستو جګ شه پاڅېږه زمری که بیا دې په چیکپان کې پچا مار کړی یا یې ټوپک نیولی بیا به د وظیفې اخرنۍ ورځ وي. In the name of Allah, the computer can be classified in 4 types: internal processor memory, register memory, main memory, primary memory, room RAM, check memory. خپل احساسات او جذبات الازبره پوه شئ زمریانو مغز مو خلاص شو او که نه. الله تعالی په هغه چا رحم نه کوي څوک چې په بل چا رحم نه کوي. ښه همکار هم دی او بل چې دی دا په تلویزیوني برخه کې موږ سره کار کوي دا زیاتره وخت سټوډیو کې موږ ته معلومات راکوي. ماشومانو کور دی چې دوی د وړتیاو او استعدادونو څخه ډک ماشومان. سمه ده قومندان صاحب زړه مو خدای به خیر کړي. مینه محبت او د خپل خلکو څخه خپل سرونه قربانول عزت دی ژوند دی. رڼا چې د رڼا رڼا چړې په د رڼا رڼا چړې په رڼا کې پرې کېږي د رڼا رڼا چړې په دې ویډیوګانو کې ډېر غوسناک پاټونه تال درکړي. ته خو غوسناک هم نه تا څنګه د غوسناک پاټونه اخیستي دي؟ Actually, bones give shape support to our body. The bones of our body attach to the bones. علم او وسله دواړه د یو عسکر وسایل دي چې یو یې د هغو څخه د دښمن پر وړاندې او یو یې د ناپوهۍ پر وړاندې. هغه عسکر چې کتاب لولي خپل دښمن د ډېر لرې څخه پیژني. بې تعلیمه نسل د راتلونکي دښمن دی. Cells are the smallest building units of living thing. We cannot see them without a microscope. شین شور شیرین شور 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 شین شور شیرین شور. کوي ها ماشوم وژني ما ته راشه دا کومه ناسې زه وژنم دا زه نه پرېږدم. ستا ټیم خو د درس او تعلیم دی نو ته څنګه اوس وخت کې د پوځ علاقه لري؟ سرحد باندې جنگ دی زه ځم سرحد ته او د دښمن په وړاندې جنګېږو څوک به ګوته جیږي؟ ښځه خیر. سلامونه ستړي مو شئ جوړ په خیر فانوس افغانستان کتونکو په دې هیله چې روغ جوړ د صحت جامې پر تن ولرئ. زه سراج الدین پژوا کې او تاسو ګورئ فانوس افغانستان یوټیوب چینل. لیدونکو دا ځل به انشاءالله تاسو ته د فانوس افغانستان یوټیوب چینل څخه نوې په زړه پورې او مختلفې خپرونې وړاندې کوو. زموږ د چینل دا ځل انشاءالله طرحه دا ده چې تاسو ته به په هره برخه کې موضوعي او همدارنګه د چکر خپرونې کلیوالې خپرونې تفریح خپرونې پټې کیمرې پرینکونه تاسو ته ریکارډ کوو. لیدونکو زه نن داسې یو ځای ته راغلی یم چې تاسو خو څوک نه ګورئ شاله پکې شنه دروازه ګورئ دا د هغه ماشومانو کور دی چې دوی د وړتیاو او استعدادونو څخه ډک ماشومان دي. دوی د تمثیل په بڼه باندې د خپل پوځ یا په اصطلاح د یو هیواد د پوځ یا په اصطلاح د یو هیواد د ساتونکي هغه خوبیانې او کمزوریانې وړاندې کوي چې په ټولنه کې وي. باید یو پوځي د دغه شیانو څخه ځان وساتي. نو په همدې اساس باندې دوی تشویقي او ښکلي ویډیوګانې جوړوي. راځئ لیدونکو ارزو د دغو ماشومانو سره مرکه کوو. راسره پاتې شئ. د کیمرې برخه کې راسره مرتضی افغان ملتیا کوي. راځئ لیدونکو دروازه ور وډبوو چای به هم ورسره وڅښو او بله خبر دا چې
د دوی سره مرکې ټوکې ټکالې او همدارنګه ځینې پوښتنې به هم ترېنه وکړو راځئ سره پاتې شئ په خیر قومندان صاحب ښه یې جوړې تکړه یې صحتمند یې کلاري ده موږ خو تاسو درې ته راغلي یو چای راباندې څکې ولې نه راځي ها اجازه ده راځئ لیدونکو دننه درې ته ځو راسره پاتې شئ قومندان صاحب مخ شه ځه راځئ لیدونکو زه بالاخره دې کوچنیو ماشومانو ته راورسېدم د دوی سره به وروسته لږ چای هم وڅکم ځکه دوی ډېرې ته راغلی یم چای به هم راباندې څکي او په څنګ کې دا چې د دوی ویډیوګانې به تاسو کتلې وي یو ویډیو چې دوی ډېره مشهوره شوې وه چک پینټ ویډیو وه چې هغه مشکلات چې په چک پینټ کې رامنځته کېږي یو عسکر یا قومندان خپلو عسکرو ته به یې کومه توصیه وکړي دا ځوانان چې نن ماشومان دي سبا ته به انشاءالله بیا ځوانان وي دوی ماشاءالله یو ښه فکر لري دا هغه کوچنیان دي چې ټول تعلیم یافته دي په عصري او دیني علومو کې ماشاءالله ښه معلومات لري هر یو په کمپیوټر او په انګلیسي ماشاءالله ښه پوهېږي ښه وړتیا یې لري پکې پوښتنې به هم ورنه وکړو ځینې شخصي پوښتنې به ترنه وکړو د دوی په تړاو به هم پوښتنې وکړو چې ولې دوی دغه ویډیوګانو ته مخه وکړه لومړی به انعام ته ورشو چې دا د دې قومندان دی او بل نوم یې چې دی دویم نوم د ویډیوګانو نوم یې چې دی سردار دی که نه البته سردار نه دلدار د ویډیو نوم یې دلدار دی په ویډیو کې نوم دلدار دی او خپل نوم یې چې دی انعام دی انعام خان ستړی مشه جوړ په خیر خیر اوسې مننه ژوندی اوسېږي لیدونکو ته دې ځان ور وپېژنه زما نوم انعام الدین انعام الدین خو یې نوم دی کوم ځای سره تعلق لري څومره دې زده کړې کړې دي د شیرزاد ولسوالۍ یم او په شهید محمد عارف لیسه کې مې زده کړې کړي ښه ډېر ښه څوم صنف کې نهم الف نهم الف صنف کې ډېر ښه خوشحاله اوسېږي دا راته ووایه چې ژوند زندګي څنګه تېرېږي شکر خدای فضل دی ښه تېرېږي مننه انعام جانه دا راته ووایه چې تخلص دې شته که نه ولې نشته چیرې تخلص امیري او انعام الدین امیري د امیري تخلص څنګه په ځان ایښی دا مې د پلار د خانه پلار مې راباندې ایښی پلار در باندې ایښی صحیح دا راته ووایه امیري صاحب چې د پوځیان د روشي د په غاړه اچولې ده ستا ټیم خو د درس او تعلیم دی نو ته څنګه اوس وخت کې د پوځ علاقه لري شوق مې ورسره دی ذوق لرم شوق دې ورسره دی ښه داسې نه چې د دې په شوق کې درنه خپل درسونه پاتې نه شي نه پاتې کېږي انشاءالله څوم صنف کې نهم صنف کې څوم نمبری صنف کې دریم ښه ډېر ښه دا راته وایي چې دیني علومو کې څنګه دیني زده کړې څه کړي که نه مدرسه وایي وایم مدرسه مدرسه کې کوم مدرسه کې دارالحافظ مدرسه کې ډېر ښه خوشحاله اوسېږي لباس دغه وسایل دغه شیان تاسو چې کله مطلب ویډیو وکړئ شوټینګ وکړئ دا بیا څنګه کوئ کور ته وړئ که نه ځان له ځان ورته جوړ کړئ سټډیوم جوړ کړی ځان ته سټډیوم ورته جوړ کړی یعنې مطلب ټول لباسونه شیان وسلې همالته ږدئ همالته خپل ځای ډېر ښه دا که تاسو راته ووایئ چې لږ به تاسو د علمي سویا ته ورشو کمپیوټر باندې پوهېږي کمپیوټر باندې وپوهېږم لږ که ډېر ښه یو بس خپل کار پکې روانولی هغه څومره چې ستاسو سویا ده څومره چې ستاسو عمر دی هغې په اندازه باندې مطلب ښایي ښه نو دا راته ووایي چې لیدونکو ته به په کومه برخه کې معلومات وړاندې کړي کومه برخه چې زه به دیني برخه کې ته معلوم مهرباني وکړئ چې به حدیثونه وایي حدیثونه به م ورته وایم مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم اول نمبر حدیث دی چې انما الاعمال بالنیات بېشکه ټول عملونه په صفا نیت سره دي که هر څومره عملونه وکړي چې نیت دې صفا نه وي بس دا عمل نه کېږي بنیادي خبره نیت دی بالکل دویم نمبر حدیث لا يرحم الله ولا يرحم الناس الله تعالی په هغه چا رحم نه کوي څوک چې په بل چا رحم نه کوي مثال بس ته چې په چا رحم نه کوي الله تعالی هم په تا رحم نه کوي بالکل مننه امیري صاحب یو ویډیو په څومره وخت کې جوړوئ دا یو نیم ساعت پکې لګي نه دا لږ دا خو لنډې ویډیوګانې دي غټه ویډیو جوړه فرض مثال یو ویډیو چې ستاسو راتلونکي وخت کې روان ده چې د فلسطین په موضوع جوړه شوې ده د فلسطین ظلمونه او د مجاهدینو هغه په اصطلاح جرأت او مېړانه پکې اخیستل شوې ده هغه په څو میاشتو کې ریکارډ شو دغسې یوه میاشت او یوه جمعه کې ریکارډ شوی ښه ډېر ښه لیدونکو دوی یو ویډیو چې هغه د فلسطین په ناخوالو راخیستل شوې ده د هغې تصویر راخیستی دی ښه ویډیو ده انشاءالله فانوس افغانستان نه به تاسو ته نشریږي مننه امیري صاحب بیا به ورته راشو دا خو د په تړاو ځینې پوښتنې وې
او بیا تفریح پوښتنې به ته انشاءالله وروسته وکړو څنګه کې بل سرباز هم ولاړ دی ستړی مه شي خیر اوسې څنګه یې ښه یم څنګه وده یې وده نه یم وده نه یې تاسو خبرو کې مې فکر و موږ خبرو کې فکر مه کوه که نه چې غلط شي نه غلطېږم زموږ خبرې به دومره مهمې نه وي ګوره تاسو خبره مهمې دي ځکه ښه ډېر ښه چرګانو هم ساتلي چرګان څنګه یو چرګ حلالوئ که نه تاسو جمعه کې یو چرګ حلالوو نو جمعه کې خو حلالوئ موږ ته حلالوئ که نه تعالی موږ ستاسو مېلمانه یو مشکل نشته ماشاءالله ښه دیرم برابره کړې ښه باغ دی اکثر ویډیوګان لکه شمدیزي کې جوړوئ او ظالمانو ښه سټوډیو هم پیدا کړی دی ښه د پلار سره په لانجه وانه وړئ نه انشاءالله پلار ماته شي نو نوم ته واخیستو نوم اصلي نوم چې دی روخان دی که نه او په د ډرامو کې چې کوم یم زه بیا سرباز یم نو کم اصل نوم دې څه دی کم اصل نوم مې چې درته وایم چرګ اوس ونه وایه نه کم اصل نوم مې نشته کم اصل نوم دې نشته بالکل خوشحاله اوسېږي قومندان صاحب د په هغه کې سریال کې نوم څه دی سرباز ښه سرباز ساتونکی که نه دا راته وایي چې غټ شي د خپل هېواد خدمت به کوې که نه اوس نه چې دونه شوق ورسره لرم نو چې غټ شم بیا خو به یو ښه سرباز به درنه جوړېږي یعنې مطلب ستاسو اکثره ویډیوګانې د یو پیغام نه ډکې وي که نه هدف هم دا وي چې داسې ویډیو جوړه کړئ چې ټولنې ته یو ښه پیغام ورکړئ ښه سرباز صاحب څنګه شوټینګ په وخت کې خو لاټي درنه ډېره نه کېږي ما نه لټي ډېره نه کېږي تکړه یې پکې منډه وهلی شي خو ټیټ ښه صحیح ده زه سرباز صاحب داسې به وکړو چې لږ شخصي پوښتنې به درنه وکړم ویږه مشکل نشته ښوونځی وایي که نه ویم څوم صنف کې وم کوم مکتب کې زه افغان خصوصي مکتب دی او ډېر ښه خوشحاله اوسېږي مننه کوم مضمون دې درنه پوښتنې وکړم ستا په خوښه باندې ساینس کې وکړه ساینس کې نو زه که تا نه پوښتنه وکړم نو ته مهرباني وکړې پوښتنې په ځای باندې کوم معلومات د سره لیدونکو ته وړاندې کړه مهرباني In the name of Allah, cells are the smallest building units of living thing. We cannot see them without a microscope. اوکې مایکروسکوپ که نه یعنې مطلب ستاسو هدف دا و چې حجرې په انګلیسي تعریف کړه او همدارنګه چې په انګلیسي کې اکثره په شخصي مکتبونو کې ساینس کتابونه په انګلیسي دي نور څه لري که نه کمپیوټر کې درنه پوښتنې وکړم ویږه ښه کمپیوټر کې ایم ایس ورډ پروګرام چې کوم دی دا د څه په خاطر استفاده کېږي دا چې دی مونږ تاسو چې کوم استعمالوو که نه دا اکثره د لیکنو لپاره ډېر استعمالیږي بالکل یعنې مطلب که غواړو چې موږ لیکنه وکړو یا ډاکومنټیشن برابر کړو مجبور چې ورډ پروګرام استفاده کړو همدارنګه نتایج چې کېدای شي هم په دې کې جوړو یعنې مطلب د دې استعمال ځایونه ډېر زیات دي مننه خوشحاله اوسېږي او مدرسه وایې که نه مدرسه وایم بالکل خوشحاله اوسېږي د یو سرباز په حیث باندې ته نورو سربازانو ته څه وایې چې هغوی به څه وکړي زه دا پیغام ورته لرم که نه چې په هېواد کې کوم ظلم کېږي باید د دې مخه ونیول شي که نه او که د دې مخه ونیول نه شي که نه د ظالمانو ظلم همداسې مونږ ورته اجازه ورنه کړو که نه نو دوی به همداسې په مونږ باندې سرلوړي شي که نه به مونږ به ورته کمزوري شو باید هر سرباز دا هیله ولري چې زه په راتلونکي کې یو د وطن ساتونکی شم چې نور خلک زمونږ څخه په امن کې وي نور خلک باید په امن کې ژوند وکړي مونږ که په راحت کې نه یم خو باید مونږ نور خلک په راحت کې کړو بالکل او ستاسو د ویډیوګانو هدف څه دی ولې ویډیوګانې جوړوئ مونږ د ویډیوګانو هدف دا دی چې کوم پیغام خلکو ته ورکوئ پیغام همدا دی چې نور خلک هم باید زمونږ رقم ته خواري وکړي په هر مضمون کې ځانګړې خواهش ولري او کار وکړي یعنې ستاسو اکثره ویډیوګانې د مختلفو ځایونو یو تصویر وي که نه فرض مثال دا اوس وخت کې فلسطین باندې تاسو یو ویډیو جوړه کړې وه هغه یو ماشوم باندې د خپله باندې یو تصویر و همداسې وه که نه که څنګه قومندانه تاسو ویډیو همداسې وه که نه هو همداسې ده هغې ویډیو نه هدف څه و هدف دا و چې د فلسطیني ماشومان چې دی دوی باندې ډېره تنڅه راغلې ده او دوی لپاره خلکو سترګې ور واوړي بالکل یو ښه پیغام دی پکې بالکل مننه سرباز صاحب څنګه ته بل ځوان نوم دې څه دی امام الدین تا نوم خو ورته زده نه ځکه ته خو وړکی عسکر یې قومندان دی هغه نوم خو ما زده کړی دی که نه ښه امام الدین تخلص دې څه دی امیري امام الدین امیري یوې کورنۍ نه که نه ښه امیري صاحب ښوونځی وایي او کوم صنف کې زه اووم صنف کې اووم صنف کې و په اوږد څه کېږي
و په و کې 9 او و جمع و څو کېږي؟ و جمع و 14. ښه شپږ جمع شپږ منفي شپږ څو کېږي؟ هماغه شپږ. ولې شپږ جمع شپږ 12 شو، شپږ ته نه بیرته منفي که بیرته شپږ شول. دا تکړه سړی دی وګوره. مننه امیري صاحب، ته په دې کې په سیریال کې مطلب اکثره ډېرې په اصطلاح منډې مجتې وهې که نه، او هغه جدي برخه یې تاله درکړې ده، په اصطلاح غوسناکه برخه کوم ځای مطلب که نه چې دښمن په وړاندې باندې که نه هغه جدیت تاله درکوي. ته خو په عادي ژوند کې ماشاءالله خوشحالطبه سړی ډېر خاندې، دغه برخه تا ولې انتخاب کړې ده؟ بس نو ځکه چې د سره مې هغه ذوق دې ورسره نه دې خو سره ذوق چې ته ویډیوګانې جوړې، خو دا راته وایي چې ته په دې ویډیوګانو کې ډېر غوسناک پاټونه تال درکړي. ته خو غوسناک هم نه، تا څنګه د غوسناک پاټونه اخیستي دي؟ بس نو دا تاله ډایرکټر درکړي دي؟ ما ته ډایرکټر راکړي دي. او کومندان دې څنګه دی؟ کومندان خو باندې غوسې نه کوي؟ نه ښه دی. ښه صحیح. دا راته وایي چې کومه برخه کې موضوع وړاندې کولی شي؟ کمپیوټر برخه کې. مهرباني. In the name of Allah, the computer can be classified in 4 types: internal processor memory, register memory, main memory, primary memory, room RAM, check memory, storage can, storage secondary memory, HDD. اوکې یو SSD دی او بل HDD دی که نه؟ دا راته وایي چې HDD هارډ ډسک یې ښه دي که SSD ښه دي؟ SSD ښه دي. ښه HDD ولې ښه نه دي؟ ځکه چې هغه سلو دی او SSD هغه تیز دی. SSD چې دی هغه وړوکی چیپ په رقم دی، او HDD چې دی هغه غټ دی که نه؟ په اصطلاح هغه پکې تاویږي، په اصطلاح کې پکې غوندې، نو هغه چې دی غټ هم دی، زیم ډېر نیسي او تیز نه دی که نه؟ تیز نه دی. صحیح. کمپیوټر کې دا راته وایي چې اوس تاسو کوم مېز ته رسېدلی؟ وینډو کې خو یې ورډ ته هم ننوتې؟ ورډ ته ننوتې. او مدرسه وایي؟ مدرسه ووایم. ډېر ښه. عصري علوم او ترڅنګ دیني علوم دواړه مهم دي، دواړه باید موږ وکړو. خوشحاله اوسېږي، نور وروسته ګپ و شپ بیا سره وروسته لګوو، هغه به انشاءالله بیا زموږ تاسو هغه آزاد بنډار وي. صحیح ده. اوس فقط سره هغه تاسو معرفت او پوښتنې وکړم. د بل سرباز ته راځو. دا نو عمر نم کوچنی دی او په اصطلاح د دوی په سیریال کې دا سنیپرچي دی. څنګه یې؟ ښه یم. صحت دې څنګه دی؟ ښه یم، شکر دی الحمدلله. بچي دې څنګه دي؟ بچي مې ولا نشته. ولا نشته؟ ښه خیر. انده وخت کې به پیدا شي. صحیح ده که نه؟ اوس خو وړوکی سرباز چې کله غټ سرباز شي، ماشونه دې واخیستل، پیسې دې وګټلې، بیا یې به پلار ته ښځه وکړي که نه؟ ښه. نوم دې څه دی؟ حمزه الدین. حمزه الدین. تخلص دې څه دی؟ تخلص مې امیري. او حمزه الدین امیري. البته حمزه امام او انعام صاحب دا سره ورونه دي، او روخان نو بیا د انعام همصنفي دی که نه؟ امام همصنفي دی. ښه. حمزه امیري صاحب څنګه حالات څنګه دي؟ شکر دی الحمدلله، ښه روان حالات. پاوس کې منډې وهې که نه؟ او ډېرې. څو ویډیوګانې تر اوسه پورې جوړې کړي دي؟ ډېرې، او 10 شاوخوا به مې جوړې کړي. ښه. څو ویډیوګانې نشر شوي؟ ټول لږ چې نشر شوي. ټولې خو به نه نشر شوي، ما ته پته ده. البته شارټ ویډیوګانې د دوی چې دی نشر شوي دي، یو چک پاین ویډیو وه، ځینې نورې ویډیوګانې د دوی مشهور شوي دي. تاسو په انټرو کې البته وکتلې، ځینې نور شارټونه هم تاسو په دې سکرین به انشاءالله وګورئ وروسته. ښه. حمزه صاحب ته خو د دقت نه موړو کې سنیپر برخه یې تاله سپارلې ده، څنګه په سنیپر کې خلک راخیستی شي که نه؟ خو کومندان دې وایي اکثره یو وخت داسې راځي چې د سنیپر دغه مخکې مشوکه وایي ته نه په ځمکه باندې لګېږي. ته داسې وکتې یو کوچنۍ وسله واخله. ښه. صحیح ده. او مخابره کې هم ډېر چیغې ته وهې، او چې کله هغه شي که نه د ویډیو په وخت کې چې دی حمزه چې دی ډېر شیطانۍ هم کوي. رښتیا حمزه څوم سینت کې لایق هم دی؟ خواري ډېره کوي. خواري خو ماشاءالله ټوله کوي. زه خو اصلا د ټولو مینهوال یم که نه؟ بالخصوص چې دی روخان چې کله په غوسه شي، سرباز صاحب دا چې کله په غوسه شي ماشاءالله نو بیا نو په اصطلاح د کیمرې مایکونه شکوي. څنګه؟ ښه. حمزه صاحب دا راته وایي چې ښوونځی وایي؟ مدرسه وایي؟ ښه. مدرسه کې څه زده کړي دي؟ حدیثونه دې زده کړي، سبق دې زده کړی، حفظ کې، ناظره کې؟ ناظره کې 5مه سپاره کې. ښه ډېر ښه ماشاءالله. ښه. حمزه صاحب دا راته وایي چې څه وړاندې کوي، لیدونکو ته څه وایي؟ لیدونکي کوم موضوع ته وړاندې کوي؟ کمپیوټر. ښه. کمپیوټر کې څه وړاندې کوي؟ کمپیوټر کې مې دا ګوره که نه سربازه موضوع څه وړاندې کړه؟ ساینس کې. ښه. ساینس کې وړاندې ستا خپله خوښه ده؟ دا موضوع ده. بسم الله الرحمن الرحیم. Actually bones give shape support to our body. The bones of our body attached to the bones. آفرین. ښه سربازه تا نه زه پوښتنه کوم، که چېرته ستا په وجود کې هډوکي نه وي نو ته به کومه سې وې؟
په ځمکه به پروت وم لته پته به که چېرې په تا کې هډوکي نه وي نو مطلب د یوې خټې غوندې به پروت وي هر سړی به د باندې په حق دي که نه ښه تمرین کوې که نه کوې ورزش کومه ښه نو تاسو که تمرین هم کوئ به کوم تمرین وکړئ جمناستیک تمرین وکړئ او بله لیدونکو دا په اکثره په دې ویډیوګانې سختې خطرناکه لغتې واري دا لغتې څوک درته ښایي خپله مې یادې کړي خپله یې یادې کړي دي د دې ځینې ویډیوګانې ګورې صحیح او په اصطلاح دا چې ستاسو ویډیوګانې ماشاءالله ټولې ښه دي لیدونکي به انشاءالله بیا هم ګوري د دې نورې ویډیوګانې هم انشاءالله په دمه کې ته خپروو لیدونکو دوی راتلونکي نورې ویډیوګانې هم را روانې ټریلر انشاءالله په فانوس افغانستان کې نشریږي د دوی راتلونکي ویډیو به داسې وي چې هغوی په اصطلاح تر ډېر حده پورې د فلسطین په مسلمانانو باندې د اسرائیل لخوا ظلمونه زور زیاتې د هغې تصویر راخیستی د هغه ماشومو کوچنیانو ماشومانو چې هغوی په خاورو کې لت پت بمبارونو کې پراته وي ډوډۍ نه لري لباس نه لري پلار یې نه وي میندې شهیدانې شوي وي د هغه ماشومانو او همدارنګه د فلسطین د مجاهدینو اکثره تصویر همدوی ځوانان راخلي او همدارنګه په اصطلاح نور تشویقونکي ویډیوګانې تعلیم ته تشویقونکي هغه ویډیوګانې چې په هغې کې د په اصطلاح وطن ته خلک پکې تشویق شي داسې ویډیوګانې هم دوی جوړوي انشاءالله په راتلونکي پلان لري فانوس افغانستان چینل تاسو تعقیبوئ انشاءالله ټولې ویډیوګانې به د دوی په همدې شکل تاسو ته نشریږي دلدار قومندان صاحب زه په ولاړه باندې شخ شوم دا خو تاسو مطابق هغه شخصي پوښتنې وې داسې کار به وکړو کې به نو که مو خوښه وي چای به هم وڅښو چای هم راوړی چای به وڅښو او درې باندې به کښېنو او هلته به انشاءالله بیا سره خپلو ګپ شپ لګوو صحیح ده د هنر هره برخه یوه کیسه ده ستاسو د لیدو انتظار کوو بیا هم قدرمندو ښه راغلاست لنډه دمه م وکړه او اوس نو دیره کې کېناستو چای به هم څکو ځوانانو سره به ټوکې ټکالې هم وکړو دا ځل به نو مرکه ورسره لږ داسې وکړو چې په اصطلاح لږ به په اصطلاح لږ ازادانه ورسره اوسېږو اوس به دوی سره ټوکې ټکالې هم وکړو او په څنګ کې دا چې د دوی څخه به ځینې پوښتنې زه وکړم ښه لومړی به سرباز صاحب ته راشو هغه سر کې ناست دی چای هم نه څښي نه پوهېږم چې ولې په ویډیوګانو کې اکثره د غوسې تمثیل اتا سره وي او امام سره وي که نه نو ته اوس د سیریال په دوره کې نه یې که نه د سیریال په صحنه کې نه یې ته اوس داسې تمثیل وکړه چې موږ په حقیقت کې پوه شو چې ته واقعا ښه ممثل یې مهرباني د غوسې تمثیل دی که نه څوک چې په چا ظلم کوي که نه هغه وخت کې بیا ما ته ډېره غوسه راځي البته ښه نو اوس به زه تاسو ته تمثیل وکړم ګوره داسې تمثیل چې په خلک فکر چې واقعا دا سړی په حقیقت کې غوسه دی وایه قومندان صاحب دا بشرف زه وژنم دا څه کوي ها ماشوم وژنې ما ته راشه دا قومندان صاحب زه وژنم دا زه نه پرېږدم ځان ته به راشه ځان ته به راشه هو که نه بلکل نو ځان ته خو راشه ځکه چې تا عسکر یې حتما ته باید دومره قوي او پاورفول واوسېږي مننه خوشحاله واوسېږي ښه یې خو لږ هڅه نوره وکړه صحیح ده ښه تاسو ته به راشو آیا ته کوم ډایلاګ ویشتلی شې چې څنګه ډایلاګ ته په ویډیوګانو کې شوی وای ته په ویډیوګانو کې سره کوم ډایلاګونه کوې څنګه ډایلاګونه که خیال دې کړی ته
ای ویډیو کې تاسو فلسطین باندې جوړ کړی بیت المقدس باندې نو حمزه پکې ولګیږي په هغه وخت کې بیت المقدس زمونږ دی او زمونږ به وي او داسې خبرې دي کړې وي نو ته کولی شي دا ډیلاګونه ووایې صحیح ده. ځه ورځه حمزه زمریا پاسېږه بیت المقدس چاته پرېږدې زمونږ دی او زمونږ به وي لږ نور بس نو خو ته باید هڅه وکړې ګوره ښه کله چې څوک ولګېږي هغه مړ شي ځان لاندې یوه خبره دوه خبرې ته باید نور هم هڅه وکړې موږ د چا ته پرېښودو اسلامي امت د چا ته پرېښودو په اصطلاح هېواد د چا ته پرېښودو ته خو یو سرتېری او ورشه نور هم پکې وایه او جدي ته چې ګوره ممثل یې تا له باید خندا در نه شي صحیح زه مهرباني حمزه زمریا جګ شه بیت المقدس زمونږ دی او زمونږ به وي موږ د چاته پرېښو امت د چاته پرېښوستو جګ شه پاسېږه او مننه سړی ستونی هم خراب دی دلدار قومندان ته به راشو چې خپل انعام الدین دی انعام الدین امام الدین او حمزه الدین ټول دینونه دي ښه دلدار قومندانه تا نه به زه پوښتنه وکړم څنګه ده خوښه ده صحیح ده ولې نه ولې نه یعنې مطلب نه که نه ښه تا نه به داسې یو په اصطلاح غلطونکې پوښتنه وکړم تا پکې غلطوم صحیح چې ته غلطېږي که نه زه دا پوښتنه راوړم ته به دا زر ووایې ښه شین شور شیرین شور شین شور شیرین شور دا به زر ووایې ځه شین شور شیرین شور 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 تا بس د غاښونه ماشاءالله له برابر دي چې شین خط تلفظ کړي ښه زه یو بل به ورته وایم تور تنبل او ټک تنبل تور تنبل ټک تنبل ځه تور تنبل ټک تنبل 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 تور تنبل ټک زه فکر کوم ته شپه ورځ په دې ټریننګ کې ظالمه ته خو نه غلطېږي ښه زه خیر هغه ته به راشو حمزه امیري ته به راشو حمزه امیري په چیز کې پوه چیز زده کړی دی چې به هم زکو حمزه پکې رسي حمزه بالکل نو حمزه صاحب ته به دا وایې داسې وایې څپلکې څپېړې څپلکې څپېړې زه زر به وایې Chaplaki sapiri, chaplaki sapiri, chaplaki sapiri, chaplaki sapiri, Tez, 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 tez. chaplaki sapiri, chaplaki sapiri, chaplaki sapiri, chaplaki sapiri, chaplaki sapiri. بس زه پوهېږم څوک چې عسکري کوي یا په اصطلاح سرباز ځان جوړوي هغه به ډېر زیره کوي هغه په خبرو کې هم څوک نشي بندولی ښه سرباز تا ته به راشو وایي چې خټک وي هغه خټک نه وي چې خټک وي هغه خټک نه وي دا به زه وایه ځه چې خټک وي هغه خټک نه وي چې زر هغه خټک نه وي چې خټک وي هغه خټک نه وي چې خټک وي هغه خټک نه وي چې خټک وي هغه خټک نه وي بالکل تا هم سوی وي ته به دا وایې امیري صاحب د رڼا چړې په رڼا کې پرې کېږي د رڼا چړې په رڼا کې پرې کېږي زر به وایه د رڼا چړې په رڼا کې پرې کېږي د رڼا چړې په رڼا کې دا زر د رڼا چړې په رڼا کې پرې کېږي د رڼا چړې په رڼا کې پرې کېږي د رڼا چړې په رڼا کې پرې کېږي د رڼا چړې بالکل ښه تاسو کوم یو څوک ترنم ویلی شي نعت شریف ویلی شي وایي کې روخان صاحب شته که نه روخان هغه وایي زه نه وایم ته قومندان امر پې وکړه چې وایي ته تمثیل په حیث ور باندې وایي ته کوم تمثیل کولی شي په یو عسکر باندې څنګه امر کوي جدي امر څنګه پې کوی شي څنګه چې په ویډیوګانې کې زمري چیغې وایي جدي غږ پې وکړه چې ورته دې ځوان ته دا هغه وړاندې کړه شاباس مریا دې ځوان ته ترنم وړاندې کړه آیا د قومندان خبره منې منې به په زور یې د باندې منې زه وایه کوم ترنم کولی شي لنډ الله دې نکړي که شهید شولې پننګ د وطن الله دې نکړي که شهید شولې پننګ د وطن پتار د زلفه به کفن درته ګنډم لالیا او بیا که ټپي شوي ګیلمنه خال د اقدم په وینو بیا به اوبه درته په لپو کې راوړم لالیا اوهو ډېره مننه خوشحاله اوسېږي د خپل وطن سره څومره مینه لرئ تاسو خپل ځان نه ډېره یو ویډیو کې د خپل وطن سره موږ دومره مینه لرو چې خپل ځان هم ورته قرباني کولی شو که اړتیا شوه کورنۍ هم ورته قرباني کولی شو بالکل تا په یو ویډیو کې په سر خاورې بادولې د هغې ویډیو د هدف څه و قومندان دلدار صاحب هدف مې دا و چې خاوره زده لکه زموږ مور شي خاوره خو د مور او د خاورې
قدر او عزت یو شی دی. بالکل یعنې په اصطلاح ده چې هغې کې هغې ویډیو هدف دا و چې خاوره مور ده. او بل دلدار قومندان صاحب تاسو نه بله پوښتنه باید ما کړې وې، تاسو سره یو بل ماشوم هم په ویډیوګانو کار کې و چې غټ غوندې و، هغه څه نومېدو؟ محمد. هغه اوس نشته ولې؟ زموږ ولسمشر دی که نه؟ ولسمشر هم دی. ښه هغه اوس چېرته دی؟ هغه اوس زمونږ ښه همکار هم دی او بل چې دی دا په تلویزیوني برخه کې موږ سره کار کوي. دا زیاتره اسټوډیو کې موږ ته معلومات راکوي چې پلانکي ځای کې دا شی وشو، پلانکي ځای کې دا دا موږ ته استخباراتي معلومات راکوي. هغه په استخباراتو کې ډېر هغه دی. ښه صحیح، یعنې هغه جنګ صحنې ته نه ځي په اسانه، او هغې دا کوارم جنګ صحنې سره برابر نه ده. ځکه هغه ماشاءالله کواره ده چې تر ډېر حده پورې باید دا لوکس ځای کې کښېني که نه. نو اکثره ویډیوګانې کې رښتیا هم په سټوډیو کې وي او سټوډیو کې تاسو ته کوردینات یا معلومات درکوي. ښه تاسو ته وایم که زه اوس ویم چې زه غواړم تاسو ته واده وکړم، تاسو ټولو ته که نه، تاسو ټولو کې یو ته واده وکړم، څوک به ګوته جې وکړي؟ زموږ قومندان مشر ده ته یې وکړه. ځکه غواړم که تاسو ته یم چې تاسو ته به واده کوم، خو ټولو کې یو نفر ته لاس به څوک جګ کړي؟ ښځه خیر، زه یم چې سرحد باندې جنګ دی، زه ځم سرحد ته او د دښمن په وړاندې جنګېږو، څوک به ګوته جګ کړي؟ ښځه خیر. بله خبره، زه یم چې اکثره محصلین یا د مدرسو زده کوونکي په اصطلاح کم مصرفې پیسې ورسره نه، زه غواړم چې خپله هم 1000 افغانۍ ورکړم، تاسو کې به 1000 افغانۍ مرسته څه وکړي؟ لاس دې جګ کړي. ښه 4000 افغانۍ شو، نو ما ته یې راکړئ. سیده ښه. زه بله پوښتنه تاسو ته وایم، که چېرې تاسو ته 1000 لکه افغانۍ یو طرف ته کېدم او یو پنډ خاوره د وطن بل طرف ته کېدم، کومې اخلئ؟ د وطن یو پنډ خاوره 1000 لکه روپۍ واخلئ چې نورو هېوادونه هم پرې واخلئ. 1000 لکه روپۍ نور هېوادو څه کوو؟ د نور هېوادو خاوره دومره اهمیت نه لري لکه خپل هېواد خاوره څومره اهمیت لري. که تاسو اوس چانس برابر شي خارج ته ځئ؟ خارج کې څه کوو چې دغه وطن د خپل وطن موږ باید د خپل وطن خدمت وکړو. خارج خو خپل وطن خدمت کړی، هغې ځای ته رسېدلي دي. یو څو پوښتنې نورې سربازانو، راتلونکي وخت کې تاسو غواړئ څه شئ؟ سربازان که په نورو برخو کې خدمت کوئ؟ موږ باید سربازان شو. بس همدا به هغه هم صحیح ده، کوم چې اوس موږ وظیفه کومه وظیفه اجرا کوو همدا وظیفه هم صحیح ده. دا وظیفه هم صحیح. بله خبره، اوس فرض مثال سره غرمه ده، ګرمي ده، غواړو چې فرض مثال د اوړي ګرمي ده، اوړی دی، سخته ګرمي ده، زه غواړم چې موږ تاسو په هغه ډاګ کې ویډیو جوړه کړي. صحیح شو؟ دغه ویډیو ریکارډ فرض مثال غونډه ورځ ونیسي، صحیح ده؟ او پیسې هم نه درکوم او ویډیو هم د دین دپاره وي، وطن دپاره څوک ځي؟ زه ټول ځو البته چې ټول په یو. او تاسو اکثره په سرحدي ساحو کې یا په غرونو کې ویډیوګانې ولې نه جوړوئ؟ قومندان دلدار سرحدي ساحو ته به وروسته ځو، انشاءالله ورو ورو به پرمختګ کوو. اول به دا خپلو ځایونو کې وارې ویډیوګانې جوړې کوو، بیا به انشاءالله ځو. تا ته به راشو حمزه صاحب، قومندان دا زما اکثره خبر نه مني ویډیو کې، رښتیا خبره ده؟ قومندان ته خو ډارېږي نه که نه؟ دا کله کله ځان ورکوه او بل تمرین ورکوي که نه؟ پر مثال ځینې لغاتو تمرین، ځینې خبرو تمرین، یا په اصطلاح د منډو تمرین. ولې نه، بالکل شپې دلته یې ورکوي. ښه. او بله خبره دا چې تاسو ډایرکټر څوک دی؟ ډایرکټر کیمرامین هم څوک دی؟ ډایرکټر هم څوک دی؟ کیمرامین هم مشفق الله صمیم دی، ډایرکټر مو څوک دی؟ هلال الدین امیری. بالکل. نو خوشحاله اوسئ، کور رمضان یو څو شیبې سره خوشحاله تېرې کړي. زه به اړتیا وس کړم، ښه همدا ولې نه بس. لیدونکو امام الدین امیری، انعام الدین امیری مشهور په دلدار قومندان او دا په باز نه زده که نه خلیل، او سرباز صاحب چې خپل نوم یې دی روخان، او باز او خپل نوم یې دی حمزه الدین امیری. دوی سره خپرونه کې مېلمانه وو، د دوی نوې ویډیوګانې هم تعقیب کوي، فانوس افغانستان وګورئ او د دوی د خپلو د ښایسته ویډیوګانو څخه خوند واخلئ. راتلونکې ویډیو دوی روان ده، په پلاستین ده او ښې صحنې پکې اخیستل شوي دي، ښه ایډیټ شوې ده، دا وګورئ.
او د خپلوان څخه خوند واخلي. هغه تر بیا پورې سراج الدین پژواک د کیمرې برخه کې مرتضی افغان ملته کوي. ښې تاریخي وخت.